د افغان ډیاسپورا د نتورک د دقیقې درنو لیدونکو او اوریدونکو ښې چارې او الله مو ښه لره. دا ځل موږ د افغانستان د یوې علمي کدر او د افغانستان یو د ځوان کول یو معنوي پلار استاد شهسوار سنگروال سره د افغانستان په ځینو تاریخي مسایلو باندې خبرې کوو. هیله ده چې ستاسې د توجه وړ وګرځي. نو د دې لپاره چې مقدمې نورماله ډېرې اوږدې نشي، نو زه عبدالوکیل اټک ستاسو په خدمت کې یم او استاد ته ښه راغلاست وایم. استاد ښه راغلاست. سلام علیکم. لومړی تاسو ته اټک صاحب او د تاسو د خپرونې له لارې ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. خوشحال یم چې له تاسو سره یم او له ټولو درنو دوستانو نه هیله کوم چې د موږ دغه خبرې چې اوس خپرېږي خدای دې وکړي چې دوی ته په زړه پورې وي. استاد ستاسو د نظره افغانستان یعنې څه؟ په تاریخي لحاظ باندې تاسې پوهېږئ د افغانستان نوم یو لرغونی نوم دی. که څه هم یو شمېر کسان داسې انګیري چې افغان یعنې پښتون یعنې افغان یعنې تقریبا دوی مترادف ګڼلې ده او څومره چې هغه لرغوني تاریخ ښودلی دی د افغان کلمه صفت دی، یعنې د یو قوم ته نه اطلاقېږي. نو او دغه صفت هم تقریبا اوسنی نه دی. دغه صفت د پارسیانو او یا د شاپور یا د ساسانیانو په کورنۍ کې تقریبا د لومړي ځل لپاره دغه نوم را پیدا سو. او که څومره بیا چې د پښتون خبره ده، د پښتون د کلمې نوم بیا د افغان له کلمې نه ډېر پخوانی لرغونی دی. نو لومړی به د افغان په کلمه باندې خبرې وکړو، که بیا د تاسو د پوښتنې په ځواب کې د پښتون کلمه یادېده یا د ځینې کسان چې د خراسان د کلمې خبره یادوي چې دا د افغانستان کوم لرغونی نوم دی. په دې بابا په بیلو بیلو څپرکو کې یا په بیلابیلو پوښتنو کې دې ته ځواب ووایو. خو د افغان کلمه چې څومره د لرغوني تاریخ خبره ده، دا د لومړي ځل لپاره د نقش رستم په هغه کتیبو کې چې یو د شیکاګو د ښار نه یو امریکایي پلاوی راغی، نو دغه د شیراز هغه کومې کتیبې چې د نقش رستم کې وي، دغه یو پلاوی راغی او دغه پلاوی چې تر ډېره بریده پکې لرغون پوهان وو، هلته ځینې کتیبې ولیدلې او په ځینو کتیبو کې دوه کتیبې چې موږ تاسې باید پرې وغږېږو هغه ډېرې مهمې وي. چې یوه کتیبه همدغه د افغان یا د اپګان یا د افغان کلمه وه، بله د پېښور کلمه وه. خو خیر د موږ نننی بحث د افغان د کلمې په تړاو باندې دی او تا ډېر زر لنډ ګیر کړم، نو په دې باب باندې خبرې رانه اوږدې نیسي، ځکه په دغه غونډو کې خو چې کینو خبرې سره راټولو، خو تا ډېر سمدستي راګیر کړم، نو سمدستي که دا خبرې رانه لږ اخوا داخوا اوږدې کېدلې ما به بخې. نو دغه د افغان کلمه لومړی هم په همدغه د نقش رستم په کتیبو کې ترلاسه سوه، چې بیا د یو نامتو لرغونپوه یو څېړونکی سپینلونګ هم دغه کتیبې له پامه تېرې کړې او د دغه خبره یقیني کړه چې دغه د اپګان کلمه یا د افغان کلمه همدغه مترادف د اوسني افغان دی. بیا د یوه مقاله هم خپره کړه یوسفزی صاحب، چې هغه مقاله په یوه سامي مجله کې خپره کړه چې تقریبا په 1940 کال باندې خپره سوه. بیا هم که ځینې دوستان غواړي چې په دې باب باندې معلومات ترلاسه کړي، ځکه اټک صاحب زه خو همیشه چې کومه خبره کوم چې کوم کتاب مې له پامه تېر شوی نه یا کوم ریفرنس ونه لرم یا یو لاسوند و ماخذ ونه لرم خبره نه کوم، خو بیا هم دوستانو ته وایم چې دوی کولی شي دغه سامي مجله ته لاړ شي او د سامي مجلې په 412 مخ ولټئ او جلد یې 107 دی، نو هلته دغه مقاله پیدا کولی شي چې په 1940 کال باندې د افغان کلمه یا د افغان په نامه خپره شوې ده.
استاد یو اعتراض چې زه اورم نه پوهېږم چې دا بحث به څومره په ځای وي، خو زه شخصا غواړم چې په دې خبره پوه شم چې مثلا یو اعتراض دا دی چې موږ افغان ته هم افغان ویو، بیا افغانۍ ته هم افغانۍ ویو، ولې موږ زموږ واحدې پولي افغانۍ دی؟ بله خو د افغانستان نوم چې افغانستان سو نو هغه کومه روپۍ چې هم خپریږي په همدې نامه باندې خپریږي. ما وویل چې دا کوم قوم پورې د افغان نوم د کوم قوم پورې تړلی نه دی، خو دا چې ځینې خلکو افغان د پښتون مترادف کړی دا هغه خبره ده. ولې خپله چون د افغان نوم یو صفت دی، د صفت په اساس باندې دغه روپۍ هم په افغانۍ باندې نومولې ده. یعنی دا داسې کوم یو غټ جرم هم نه دی او داسې کومه سیاسي یا تاریخي تېروتنه هم نه دی، خو هر څوک د پیسې دپاره یو نوم لري. تاسې ته معلومه دی فرضاً موږ چې څونه نومونه دي لکه دغه کوم هېواد کې چې موږ اوسېږو فرضاً دی پاونډ وایي یا ایرو وایي او یا فرضاً ډالر وایي او یا اینا اوس تاسې ته معلومه دی چې دغه د هغه چې په ماسکو کې چې کومه غونډه وه هغه غونډې اوس دی غواړي او پیسه راوباسي یو نوم ورته کېږي. یعنې دا دونه کومه خبره نه دی چې که ځینې کسان دې ته لمن وهي چې هر څه د افغان د کلمې په امتیاز کې دي. معنا دا نه دی چې د پښتنو په امتیاز کې دي. ما عرض وکړه بیا درته یو ځل خپله خبره غبرګومه چې د افغان کلمه د پښتون مترادف نه دی، خو دا چې ځینې کسان دې ته لمن وهي نه پوهېږم چې هغه په کوم بنسټ باندې، خو یوازې هغه په توکمیزو ناروغیو او په توکمیزو بدمرغیو او ناندریو اخته خلک دي. نو زه د چا هغو خبرو ته نه ځم، خو دا کومه غټه تېروتنه نه ده او یا داسې یو خبره نه ده چې څوک دې په دې باب باندې اعتراض ولري. استاد یو خبره بیا فکر کوم دا زما پوښتنه به بیا داسې تکراري راځي. دا ځینې خلک ځان ته افغان نه وایي، وایي چې موږ افغانستاني دي، لکه څنګه تاسو ویل چې دا ناروغان دي، خو بیا هم دې خبرې ته تاسې د علمي نظره د یو استاد د نظره څنګه ګورئ؟ دا خبره څنګه لږه توضیح کولی شئ؟ زه فکر کوم دوی خپله د خپل ځان سپکاوی کوي. هغه په دې معنی موږ وایو چې په افغانستان کې چې څوک اوسېږي ټول افغانان دي، او دا چې دوی ځان افغان نه ګڼي او وایي چې افغانان نه یو خو د افغانستان په خاوره کې اوسېږو، افغانستاني یو. نو نه پوهېږم چې د دوی سره دا پوښتنه له کوم ځای لا ولاړه ده، خو زه فکر کوم دوی د خپل ځان سپکاوی کوي. موږ همیشه کله هم داسې نه دي ویلي. موږ وایو چې هر څوک چې د افغانستان په جغرافیایي موقعیت کې اوسېږي موږ ټول افغانان ورته وایو، او دا چې دوی ځان افغان نه بولي په خپل لاس باندې دوی دې ته لمن وهي چې یعنې موږ د افغانستان نه یو، کوم بل ځای نه راغلي یو. موږ وایو چې تاسې د هر ځای نه راغلي یاستئ، خو اوس داسې څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه د افغان دغه لرغونې کلمه، دغه سپېڅلې کلمه، دغه د ویاړ کلمه چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو له خپل ځانه شهامت ښودلی، د هر یرغلګر په وړاندې درېدلي دي. موږ په دغه بنسټ هر چاته افغان وایو، خو هغه دی خوښه چې ځان ته افغانستانی وایي یا خراسانی وایي یا بل نوم ځان ته ورکوي. خو هغه زه فکر کوم دی د خپل ځان سپکاوی کوي، بله کومه زیان او کومه ګټه موږ یا ځان ته نسي رسولی. ډېر عالي. استاد ستاسې د مثلا داسې استدلال دا خلک کوي چې که موږ یو چا ته وایو چې دا تاجکستانی دی هغه یا مثلا موږ وایو چې دا پاکستانی دی نو موږ نشو ویلی چې هغې ته وایو دا پاکي دی. نو ولې د موږ ځان ته مثلا موږ که د افغانستاني موږ ځان ته افغانستاني وایو دې کې څه عیب دی؟ لکه څنګه تاسو چې جواب هم کړه، خو بیا هم که تاسو په دې ډېر یو لنډ مقایسوي نظر ورکړئ. نو زه خو وایم چې افغان یا افغاني او یا فرضاً افغانستاني دغه کې به چې افغانستاني وایو هغه په ژبني لحاظ یا د ژبپوهنې په بنسټ باندې یعنې څه، او که افغاني وایو یعنې څه. خو زه وایم څومره چې موږ د افغاني کلمه استعمالوو، افغاني یا افغانۍ یا افغان،
په دې کې خو داسې کوم ګرامري یا د ژبپوهنې پر بنسټ که چېرته د مقایسوي ژبپوهنې له مخې یا د تاریخي ژبپوهنې له مخې یا د تشریحي ژبپوهنې له مخې که چېرته موږ دا خبره کوو او په دې کې کومه ګرامري تېروتنه څه شی کېږي خو بیا حق لري به ووایو چې افغانستاني به یې کوو او که چېرته فرضاً دا یوه خبره هم د ژبپوهنې له مخې هم د تاریخي ارزښتونو له مخې په دې کې څه شی نه وي نو او ما په وار باندې دا خبره د استیم تاسو ته بیا غبرګه کړه چې افغان کلمه یا افغاني کلمه دا موږ د کوم قوم پورې نه تړو دا د افغانستان یو نوم ده او که څوک یې د پښتنو پورې تړي دي هغو خوښه خو د پښتنو تاریخ یا د پښتون نوم د افغان د نامه نه ډېر لرغونی دی ډېر پخوانی دی زرګونه سوونه کاله د پښتون نوم د افغان نه لرغونی دی پخوانی دی استاد یو بحث د ترمینالوژي راځي تاسو که د ترمینالوژي خصوصا لکه ماته تعریف کوي او یو چې ترمینالوژي د مملکت لپاره څومره مهمه ده البته په فرهنګي لحاظ بله ترمینالوژي پوهېږي چې د یو هېواد هغه خپله تاریخي علمي او اساسي بنسټونه دي چې په ګوته کوي هغه لرغونتوب هم لري هغه تاریخي قدامت هم لري هغه ویاړونه هم لري او حتی این د اسطورو تر بڼې پورې خپل ځان رسوي نو په دغه اساس باندې ځینې ترمینالوژي چې د یو هېواد حق دی په یو هېواد کې شتون لري هغه باید وساتي او دا زه فکر کوم د لرغونپوهانو یا د تاریخ پوهانو یا د ژبپوهانو انګېرنه هم همدا دی چې ترمینالوژي باید د هر هېواد وساتل شي فرضاً تاسې پوهېږئ چې لرغونو یونانیانو نه راواخله د نړۍ نورو هېوادونو ته که څه هم تمدنونه یا د تمدنونو تاریخ که بیا ضرور تاسې دې ته اشاره درلوده پرې هم پرې خبرې وکړو د تمدنونو په تاریخ کې ترمینالوژي شتون لري فرضاً ما د یونانیانو خبره وکړه یونانیانو خپله ترمینالوژي ساتلې ده یا فرضاً هغه ژبه چې اوس دستي مړه ده چې هغه تاسو ته معلومه ده د لرغونې ژبه هغه ده څه نومېږي ډېر ژبې مړې دي ولې د هغو ترمینالوژي تر اوسه ساتل شوې تاسې اوس پوهېږئ چې په اکثرو دغه تداوي یا اکاډمي په طبي اصطلاحاتو کې فرضاً موږ داسې اصطلاحات لرو چې تر اوسه که څه هم انګریزان کوشش کوي چې نوم ورباندې کېږي ولې بیا هم خپل لرغونتوب یې ساتلی نو افغانستان کې هم چې کومه ترمینالوژي موجوده دی هغه باید څوک بدله نه کړي او هڅه هم باید څوک ونه کوي هغه د یو هېواد تاریخ په ګوته کوي او ټاکلی زمان په ګوته کوي هغه باید وي او ټولې نړۍ دا کار کړی او افغانان هم خپله باید دې ته ژمن وي خپله ترمینالوژي باید وساتي استاد دا پوښتنه یو ځل بیا لږه مشخصوم او ډېره خاص کوم مثلا ځینې خلک اگر چې زه ډېر اختلافي مسایلو کې ګوتې نه وامه چون تاسې د هر مسلې ته ډېر علمي ګورئ او ډېر یو علمي بنسټ ورته ګورئ په دې لحاظ تاسې نه پوښتنه کوم دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې زه ورته د یو اختلاف په نظر ګورم یا ورته د یو شر په نظر ګورم مثلا ځینې خلک پوهنتون ته دانشګاه وي او بیا داسې انګېري چې زموږ خپله ژبه ویو فارسي ویو یا دري ویو دا پوهنتون پښتو دی نو زه وایم ښه دا خو یو بحث شو مثلا بیا محکمې ته چې راشو چې محکمه په افغانستان کې یو شرعي نوم دی یو عربي نوم دی د نصوصو نه د آیاتونو نه د قرآن نه راوتی نوم دی نو په هغې ته بیا دې هغې ته یو نه پوهېږم او بل نوم ولي دادګاه ورته وایي یا مثلا څارنوالۍ ته یو بل شی وایي نو تاسې څه فکر کوئ استاده چې دغه فارسي ژبه راوستل دي دري ژبه راوستل دي او که چېرته دلته د ټرمینالوژۍ د وژلو هڅه ده اول خو ګوره دغه د فارسي اصطلاح د دري اصطلاح له بده مرغه چې یو تعداد کسان د خپله افغانان او افغانانو کې تقریبا دا د موږ ځینې دوستان دغه د دري نوم ډېر د فارسي پورې تړي ولې دا یو لویه بدمرغي ده او بیا له بده مرغه چې هغه ځینې کلمات چې د موږ د هېواد یا د موږ د ژبې که هغه پښتو ده که هغه دري ده او یا که نورې ژبې دي خو چون د رسمي ژبو په توګه زه درته وایم دغه ډول اصطلاحوې او خصوصا د پوهنتون اصطلاح خو تاسو ته معلومه ده چې دا په اساسي قانون کې په همدغه نوم باندې یاده سوی دی او ډېر دوستان هم همدغه کلمه
د پانتون کلمه هغه د هرې ژبې سړی دی دومره ورسره دا کلمه اشنا ده لکه د مغو د هرې ژبې مال چې وي نو دا چې په لوی لاس باندې ځینې مسایل څوک ځان ته سختوي هغه د حقوق کار دی خو د پانتون کلمه په اساسي قانون کې راغلی دی چې دا کلمه به کارول کیږي خو ځینو خلکو که فرضاً دغه کلمه ته دانشګاه وایي دا وایي بیا هم زه فکر کوم چې خیر ده که څوک د خپلې ژبې د سوچوالي دپاره د خپلې ژبې د پراختیا او پرمختیا دپاره هڅه کوي دا د هر چا حق دی زه په خپله په دې حد کې نه یم چې چاته وایم چې نه دا کلمه مه کاروه خو څومره چې بیا د اساسي قانون مسله ده ځکه هغه یو ملي وثیقه ده نو بیا د هغې باید مراعات وشي او بله خبره تاسې ډېره په زړه پورې وکړه چې محکمې خبره مو وکړه یا ځینې نور اصطلاحوي چې له بده مرغه زه ورسره ډېر اشنا نه یم دغه د محکمې کلمه هره ژبه او خصوصا پښتو ژبه ځینې مفغن کلمې لري چې هغه ژبې کلمې خپلې کړي که هغه له عربي ژبې نه راغلي که هغه له نورو ژبو نه راغلي هغه مفغن شوي دي یا د هغې ژبې مال دی او دا د نړیوالو ژبني خپلوي له مخې هم دا کار شوی دی چې ځینې لغتونه د نورو ژبو پښتو مفغن کړي دي نو زه هم په دغه لحاظ باندې د محکمې کلمه سمه ګڼم ځکه دا عربي کلمه ده لکه تاسو چې ویلې خو دومره مفغن شوی دی چې موږ په همدغه نامه باندې پیژنو نو دې ته بل نوم ورکول زه فکر کوم هسې هغه ده غواړي چې په ژبه کې اټک صاحب یو ګډوډي رامنځته کړي استاد د یو مملکت بیرغ په څه معنا بیرغ خو تاسو پوهېږئ یو ملي سمبول دی د هر هیواد دپاره او د هر هیواد په سیاسي ژوند کې بیرغ د تاریخ په اوږدو کې خصوصا د لرغوني افغانستان نه راواخله تر اوسه پورې بیرغ د افغانستان چې په بېلابېلو رنګونو باندې په هر ټاکلي زمان کې راپورته شوی دی نو په ټوله کې بیرغ د یوه هیواد هغه تاریخي او ملي سمبول دی چې د ملګرو ملتو له منشور نه یې راواخله او په سیمه ییزو قوانینو کې هغه ته ځانګړی ځای او ارزښت ورکړل شوی دی او استاده ملي سرود ملي سرود هم لکه څنګه چې له امله پیدا دی د هغه هیواد هغه تاریخي هویت څرګندوي چې هغه ټول ملي ارزښتونه او یا هغه کلتوري ارزښتونه یا مادي او معنوي ارزښتونه چې د یو هیواد کې موجود دي او ملي سرود هغه د یو شعر په توګه باندې او یا د یو اصل په توګه باندې هغه راغبرګوي او دا تقریبا یو نړیوال دود خپل کړی دی چې څوک کومې ملي غونډې تاریخي غونډې او هغه کېږي نو شروع په هماغه ملي سرود باندې کېږي چې ملي سرود کله کله شعر هم ورته جوړیږي او کله کله هماغه په نغمه چې ورته کارول شوې ده جوړه شوې هماغه هم د همغې ښکارندویي کوي نو ملي سرود هم لکه څنګه چې بیرغ ملي ارزښت لري همدغسې د یو هېواد دپاره ملي سرود هم د پام وړ دی استاد ستاسو د موضوع رانه بیخي بدلیږي نو ستاسو د کډوالۍ څومره وخت شو چې تاسو د وطن نه لرې یاستئ او څومره وطن ته زړه خوږېږي یوسفزی صاحب که تاسو په یاد وي زه په د آخر کې د پانتون رئیس وم او هغه پانتون اوس په خوست کې دی د خوست د پانتون په نوم یادېږي استاد رئیس یې وایي که مؤسس یې وایي هم مؤسس یې وم هم رئیس وم یو استاد یوه لحظه اگر چې زما ملګری همیشه ما باندې اعتراض کوي چې ته خبرو کې راولېږي خو زه فکر کوم چې تاسو په خپل ژوند کې یو لوی ابتکار او ډېر یو لوی نوښت همدا کړی و زه هغه وخت موږ په پېښور کې اوسېدو چې تاسې هلته تشریف راوړلو او بیا د همدغه پانتون بنسټ کېښودو او دا نو بیخي یو ډېر یو ستر کار و او چې هماغه پوهنتون عامې تاسې رئیس شوئ او عامې مؤسس شوئ او هم اوس په خوست کې د استاده بخښنه غواړم چې مداخله مې وکړه مهرباني
بله نو هماغه پوهنتون هم چې هلته جوړ کړ اټک صاحبیانو یو مکتوب راغی د آیسای نه تقریبا 4 کاله شاوخوا د هغه پوهنتون رئیس وم اول خو یې دا فشار را باندې راوړ چې د احمدشاه ابدالي نوم بدل که د افغان نوم پې کېده او بیا یې دوم فشار را باندې دا راوړ چې دا پوهنتون پرېږده او د تا په وړاندې غبرګونونه دي بیا نو رښتیا زه یې لرې کړم د ما په ځای باندې تاسو ته معلوم ده درانۍ رئیس د پوهنتون سو د پېښور پوهنتون رئیس و که تاسو په یاد وي بیا نو یو مکتوب راغی په مکتوب کې لیکلي وو چې ته 4 ساعته له پاکستانه ووځه بیا نو ځینو دوستانو سره هغه وخت کې که تاسو په یاد وي د هغه د کشمیر وزیر و خدای دې وبخي مړ سو هغه یوسفزی دی که دې پکې دي د هغه مشهور سړی دی نه پوهېږم افضل خان خو نه ښه افضل خان لالا افضل خان لالا سره مې خبرې وکړې هغه وخت کې دی د کشمیر وزیر و نو ما ورته چې او افضل خان لالا ما سره ډېر ښه پېژندل زه یو وار 2 وارې کور ته دعوت کړم او حتمي تاسو د هغه کور ته تللي یاستئ که نه هغه ځان ته لویه باغچه یې وه داخل هستئ هغه د مستر ورور کور و چپلاستی ده و حجره یې درلوده بیا هغه ورور یم چې مړ سو همسې ورور یې زه فاتحه ته ورغلم نو ما سره یې خدای شته ده ډېر سړیتوب وکړو نو بیا یې راته تلیفون وکړ راته ویلې چې څونه مې چې وسه کېږي زه درنه دفاع کوم خو که مې وسه نه کېده بیا بل زیان درته رسېده ښه خبره دا ده چې ته د یو څو وخته دپاره ځان غلی کړې بیا نو هغه مکتوب چې راغی چې راته ویلې چې 3 ساعتو کې ووځه بیا نو زه رښتیا د ده سره مې مشوره وکړه ده ویلې هو دا 3 ساعتو کې بلې خوا ته لاړ سه که هېڅ ځای دې نه وي سوات ته راسه زه درته ځای درکوم او که بله لاره پیدا کوی شي ده خو بیا ما رښتیا لاړم ټکسلا ته ټکسلا کې نو هلته ما دغه یو کتاب شروع کړی و د افغانستان تاریخي جغرافیه او تقریبا ما د ډېر څه د ټکسلا کې تاسو ته معلوم ده هغه د اشوکا د کورنۍ او د اشوکا پلازمینه وه او ما ضرورت هم درلوده او بل مالته مې ځان هم پټ که ځینې نورو دوستانو سره مې خبرې وکولې چې ضرور نه ګڼم چې نوم یې درته واخلم بیا نو هماغه مکتوب مې ورکړ د برټانیې سفارت ته چې په اسلام آباد کې دی یو زوم یو بل استاد خدای دې وبخښي هغه مړ سو هغه امریکې ته قبول سو او زه بیا لندن ته قبول سوم نو هماغه وخت نه راغلی یم لندن کې اوسېږم نو خو لندن ته چې راغلم یو خاطره مې دا ده چې برټش کتابتون ته همیشه اټک صاحب ځم او راځم یوه ډېره مهمه مسله د نورو مسایلو په څنګ کې مې یو ډېر ښه کتاب چې ما ته ښه دی او ارزښت راته لري هغه دا د پښتو قلمي نسخې دي اټک صاحب 199 پښتو قلمي نسخې مې په برټش لایبراري کې پیدا کړې کار مې پرې وکړو 15 کاله هغه کتاب مې اوس چاپ کړی دی را سره دی همدغه ډول نور ځینې ریفرنسو ماخذونه مې هم استفاده وکړه تقریبا نو اوس مې ښایسته شاوخوا 50 کتابه چاپ کړي دي او یو څه نور چې پاتې دي هغه هم که ژوندي وو له خیره ناچاپ دي په راتلونکي کې چاپ کړو استاد ویاړم در باندې او واقعا چې د افغانستان یو علمي پانګه هستئ او دا ښه دی چې په پاکستان کې ځای شوی نه وي دا ښه دی ډېر انصاف د سره شوی دی چې تا ته ویلي چې وځه او ته د شهادت لوړ مقام ته رسولی نه نو اوس به دغه 50 کتابونه زموږ نه پاتې وو زه خو وایم تا سره احسان شوی دی چې خبر یې درکړی ځکه ډېر خلک هلته داسې شوي چې بې خبره د منځه تللي دي او د هغې تر اوسه پورې د مړي او د ژوندي حتی هغه درک هم نه کېږي نو ډېر خوشحاله یم استاده چې تاسو په علمي کارونو بوخت هستئ او د ځوان نسل لپاره او راتلونکي نسل لپاره هغه څه پرېږدئ د خپل د ژوند په قیمت هم اخیستي دي او هغې دپاره دا کار ډېر اسانوئ چې کتابتونونه لټئ ځایونه لټئ نو تاسو په ورته هر څه خلاصه کړي دي او هغې ته تیار په لاس ورکوئ اټک صاحب ښه خبره دې وکړه ما ته 2 وارې بمونه کېښودل شول یو کرت یو تشناب کې راته بم کېښود انفجار یې وکړ خو خدای زه هغه ساعت بچ کړم بیا یو بل یې دروازې خوله کې راته بم ایښی و رښتیا 2 دفعې خدای زه بچ کړم که نه
د تاسو خبره رښتیا هسې خدای رحم وکړو چې لا تر اوسه ژوندی یم که نه 2 وارې ماته بمونه کېښوده. استاد محترم یوه پوښتنه داسې راځي چې مثلا جلال آباد کې یا مثلا زمونږ لغمان کې یا مثلا زمونږ صافیان یا یوسف زایان یا محمد زایان دوی ټول په دري ژبه ګډېږي او زه فکر کوم چې دا زمونږ ژبه ده، یعنې دا څه پردۍ ژبه نه ده چې دا ځینې خلک یې زمونږ نه شکوي. یعنې د دې دپاره مثلا زمونږ شاهان چې د احمدشاه بابا نه نیولې د هغې د بچو پورې د تیمورشاه پورې حتی د شاه شجاع پورې چې مرغ سحر تو ګم شوي که یار به دین بهانه رفت د دې ژبې شاعران دي او په دغه باندې هم لږ یو تاریخي رڼا واچوي استاد محترم. ډیره مننه به فکر کوم دا به زمونږ د دې بحث اخرنۍ پوښتنه می نو بیا که بل څه وواغه دی که نه بیا به سره خدای پاماني وکړو. خوښه مې ده. اصلا دغه 2 اصطلاحې تاسو ته معلومې دي چې اوس کارول کېږي چې دري اصطلاح یعنې دري ژبه او فارسي اصطلاح یعنې فارسي ژبه او درېیمه یو بله اصطلاح داسې را پیدا سوې تا ته معلومه ده چې دري فارسي یا فارسي دري وایي. ډېره د خواشینۍ خبره ده. زه تا ته دري ژبې او لنډه چون تا راته وخت به البته نه وي او به دا په لنډو یې درته وایم چې دري ژبه تخاري ژبه او بله د آپاریتي ژبه یا پارتي ژبه پارتي دري تخاري او سوغدي دا ژبې په خپلو کې خپلوي سره لري او یو تعداد ژبپوهان هم په دې اند دي چې دري ژبه د آپاریتي ژبې سره د سوغدي ژبې سره او د تخاري ژبې سره د دې په رڼا کې دغه ژبه رغول سوې ده. نو که چېرته دغه خبره موږ د ژبپوهانو منو د مستندو دلایلو له مخې او د ژبني اساساتو له مخې خو دري ژبه شاوخوا 2000 کاله عمر لري او که چېرته موږ دري ژبه د فارسي ژبې پورې مربوطه وو نو دا زه درته ویلی سم چې شاید د اسلام د دین د خپرېدو نه وروسته دا وي. ځکه که چېرته موږ ووایو دغه ژبه له ایرانه راغلې نو معنا دا چې دا له پهلوي نه زېږېدلې ده. یعنې دري ژبه که څوک دا ووایي چې له پهلوي نه زېږېدلې ده دا په ژبني لحاظ باندې یوه تېروتنه ده. زه وایم چې دري ژبه او پهلوي ژبه دري ژبه یا فارسي ژبه له پهلوي ژبې نه ده زېږېدلې. زه وایم چې دري ژبه یو مستقله ژبه وه چې په افغانستان کې موجوده وه او پهلوي ژبه تاسې پوهېږئ چې د هغه د صفاریانو تر وخته پورې یا د سامانیانو تر وخته پورې تقریبا پهلوي ژبه موجوده وه ولې فارسي ژبه نه وه خو دري ژبه وه. نو په دغه اساس باندې دري ژبه د افغانستان د ژبو نه یوه ژبه ده یا که موږ په لویه کې ووایو هغه اریایي ژبې چې مور یې اریک نومېده او له اریک ژبو نه چې کومې ژبې زېږېدلي هغه هم یوه پښتو ده یوه هم دري ده او هم اوستا ده او هم ریګویدا ده او هم پهلوي ده او ځینې فامیلي ژبې دي شغني ژبې بدخشاني ژبې او یا نورې ژبې چې په دغه سیمه کې موجودې دي دا ټولې د یوې مور نه راوتلې ژبې دي او د پهلوي ژبه یا فارسي ژبه د دري د هغو نه ده زېږېدلې. نو په دغه اساس باندې زه درته وایم چې دري ژبه لکه تاسو چې وویلې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو له تخار نه راواخله تر هراته له هرات نه راواخله تر نورستان او کونړ او دې ځایو پورې او این پورې خوا تر اټکه پورې او د اټک نه راواخله این تر د بولانو او تر کوټې تر دغو ټولو او هم د دې نه وړاندې په هندوستان کې تاسو ته معلوم دی چې موږ بهلول لودي درلود موږ سکندر لودي درلود موږ ابراهیم لودي درلود موږ شیرشاه سوري درلود موږ عادلشاه سوري درلود موږ سلیم شاه سوري درلود موږ اسلام شاه سوري درلود موږ احمد شاه ابدالي درلود موږ تیمورشاه او دا ټول هغه چې په هند کې حکومت کړی سلطنت کړی دا ژبه دغومره پراخه ژبه ده د پښتو ژبه. خو د فارسي ژبه او یا ښه به دا وي چې دري ژبه وایم دا خویندې ژبې دي نو په افغانستان کې ویل کېږي
دا چې یو تعداد خلک په فارسي خبرې کوي په دري ژبه لکه تاسو چې نوم واخیسته خپله ژبه ده یا د موږ شاهانو چې په دې ژبه خبرې کولې خصوصا محمدزیانو او پوپلزیانو او د دربار ژبه یې وه هغومره خدمت چې پښتنو دې ژبې ته کړی دی بل هېچ چا نه ده کړی او یا فرضاً ما تاسو ته عرض وکړو چې استاد خلیلي اصلا په قوم یوسفزی دی او تاسو پوهېږئ هغومره شعرونه یا هغومره د شعر دیوانونه او هغومره چې په معاصره شاعري کې د په فارسي یا په دري کومه شاعري کړې زه فکر کوم چې ډېر لږ ساری به لري د هغه پلار حسین خان نومېده حسین خان د امیر حبیب الله خان مستوفي و په قوم یوسفزی و او زوی او چې مسی چې نومېږي که څه هم له بده مرغه له ښه مرغه یا له بده مرغه فرق نه کوي موږ ته دا مسله حل دی چې د په خپله تذکیره کې تاجک لیکلی هېڅ موږ ته دا کومه خبره نه ده تاجک د موږ ورور دی پښتون د موږ ورور دی په دغه هېواد کې چې څوک ژوند کوي هغه ټول د موږ ورونه دي دا چې ځینې په توکمیزو ناروغیو اخته خلک دي دا د هغو کار دی خو موږ چې په افغانستان کې څوک اوسېږي د هر قوم سړی دی او تاسو ته معلومه دی چې په افغانستان کې ډېر وړوکی قوم ګجر دی چې فرضاً په سکان خو ډېر و یا هندوان ډېر و خو اوس خو هندوان د چا خبره یا سکان په افغانستان کې نشته او که هم کوم کور وي ولې اوس دستي موږ کې وړوکی قوم ګجر دی او ګجر هم د موږ ورور دی موږ افغان ګڼو او د سترګو تورې ګڼو نو دغه ټول قومونه ما یو کتاب لیکلی ممکن تاسو به یوسفزی صاحب خبر شوي یاستئ که نه د ما کتابخانه کې موجود دی د افغانستان قومونه نومېږي یوسفزی صاحب دغه ده د افغانستان قومونه د افغانستان د قومونو په نوم مې دا کتاب لیکلی دی په دې کې د افغانستان ټول قومونه شاوخوا 4 قومونه موجود دي د دوی په تاریخ په باب باندې مې خبرې کړي د دوی د لرغونتوب په باب مې خبرې کړي دا چې افغانان ټول ورونه دي په دې باب غږېدلی نو دغه خبره چې تاسو د دري او د فارسي وکوله دا د موږ د ولس ژبه ده موږ ورته درناوی لرو او دا چې یو شمېر بېګانهګانې بل چا پورې تړي دا نو د هغو کار دی استاد بله یوه پوښتنه ذهن ته راله دې خبرو نه ډېر لنډ جواب غواړم او استاد ستاسو د افغانستان کې ستاسو د خوښې پاچا څوک و د افغانستان په معاصر تاریخ کې خو نو تاسو ته معلومه دی چې ډېر مهم چې موږ پې ویاړو سیمه پې ویاړي او لویه ټولواکمني یې جوړه کړله هغه احمدشاه ابدالي دی او د ده نه لاندې د ما چون د ما ذهن ما نه د پوښتنه وکوله دوم ډېر مهم پاچا چې ما دپاره ډېر ارزښت لري هغه امیر شېر علي خان دی او دریم پاچا چې د افغانستان دپاره او شخصا ما ته ډېر مهم دی هغه امان الله خان دی نو ما ته د افغانستان په معاصر تاریخ کې دا درې واړه شخصیتونه د پام وړ دي هغه او زه همیشه دا یو خبره کوم یوسفزی صاحب زه خو لنډ جواب ځکه نه وایم ته داسې غوښنې پوښتنې کوې چې هغه لنډ جوابېږي نو ته راته مه وایه چې لنډ جواب کوه ځکه ته داسې یو پوښتنه کوې چې هغه پوښتنه کې کتابونه باید سړی ولیکي ما ته درې لسیزې د افغانستان په معاصر تاریخ کې اټک صاحب ډېرې مهمې دي اول د امیر شېر علي خان د 1988 نه تر 1888 پورې دغه لسیزه راته ډېره مهمه ده او بل د 1919 نه تر 1929 پورې دغه لسیزه راته ډېره مهمه ده او بل د 1442 نه تر 1452 پورې چې د دیموکراسي لسیزه چې دا راته د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره د پام وړ ده او ډیره مننه استاده که فرصت باقي وو او ژوند باقي وو یو پروګرام تاسو سره به یو څو میاشتې بعد کوم هغه به صرف تاسو په شاعري ځکه ډیر خلک تا په دې نوم پیژني چې ته یو تاریخ پوه خو ستا د ژبې ظرافتونه او ستا تخلیقونه ستا پنځونې ستا مینه او ستا د لوزونو او د ملغلرو په یل په هغې به ان شاء الله چې کله داسې یو فرصت برابر شي هغه به بیخي ادبي په هغې کې به په تاریخ او په سیاست بحث نه کوو او جالبه او خوندوره دا ده چې ډېر بې علایش او ډېر ولسي سړی او ډېر بې کبره سړی ډېر خوشحاله یم چې ما سره حاضر شوئ
او دلته مې یو څو دقیقې سره خبرې وکړې. ښه ده، یاد اوسې استاد. مننه اټک صاحب، بخښنه غواړم دا وروستۍ اګر چې تا توضیح دې وکړه، خدای ته په توضیح کې ځینې سوالونه نام خدای موجود دي. هغه د زه خو رښتیا هم د تاسو ته معلومه دی چې کله چې زه 12 نه خلاص شوم نو هغه ځینې ستونزې خو ته د موږ د وطن سړی بیا بلد مې نه یوازې د ننګرهار یې بلکې د لغمان نه مې، ځکه لغمان کې چې تا کومه وظیفه اجرا کړه شکر ټول دوستان له نږدې پېژنې. نو موږ سیمه هماغه سنګر نومېږي او سنګر تقریبا په لنډې درته معرفي کړم. چا ورته چا ماته یو وخت ویلې چې سنګر څه معنی، ولې سنګر؟ ما ورته ویلې سنګر دا ځای دی چې باران اوري 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 اوري. ده ویلې خو بس که څونه اوري؟ ما ویلې خو چې بس دی که بیا نو سنګر وران ده، سنګر باران آباد دی. نو کله کله دغه ستونزې وي چې زه خلاص شوم نو لږ اقتصادي ستونزې هم وي. بل هغه وخت مې پلار هم مړ شو نو دا د کور ما ته رالغاړې شو، که نه زه طب ته کامیاب شوی وم. نو بیا مې ونه شو ویلی، بیا دارالمعلمین ته لاړم. بیا مې 14 سم ولوسته اټک صاحب. 14 سم کې مې نو د تاریخ څانګه ولوسته. بیا چون نمرې مې ښې وې، اول نمره وم، بیا نو وروسته لاړم د ادبیاتو پوهنځي ته. او زه د دوستانو مجبور کړم راته ویلې چې تاریخ نو ښه د تاریخ نه 14 پورې ولوسته، اوس ادبیاتو. بیا زه د ادبیاتو پوهنځي نه خلاص یم، ادبیاتو پوهنځي نه هم د پښتو څانګې نه خلاص یم. بیا کله چې هغه نه خلاص شوم نو په پښتو ادبیاتو کې ماستري نه وه، خو تاریخ ماستري جوړه شوې وه. بیا مې بېرته خپل مسلک تغییر کې بېرته لاړم تاریخ ته. بیا مې نو ماستري تاریخ کې وکړه، خو لیسانس مې پښتو ادبیاتو کې اخیستی. او نو زه د دواړو سړی یم، په دواړو سترګو هر وخت چې ته په شعر و شاعرۍ خبرې کوې، له هر ځای نه چې را شروع کوې، له امیر کروړ یې شروع کوې، له امیر کروړ نه مخکې له لوکیانو نه یې را شروع کوې، هر خوا نه چې را شروع کوې تقریبا په 3 ادبي دورو به بس استاده په لوی الله دې سپارمه